پوری ستا ټنګ ورکړه دا وچه آیا قربان عاشقان په عشق کلام خوشحالېږي ارمان یې د دې دنیا نه روانېږي ادم خان د غم رباب چې غږولو او درخانه سره د دې سترګې لګېږي ادم خان د غم رباب چې غږولو او درخانه سره د دې سترګې لګېږي د بسو کور سره جوخته یو جلوه او مې لسګره مور باد پکې غږېږي پلو نمخکار کوا مال دی جوړ کړه او د تمام مرغمونه او یا قربان خیرو نن می د یار او نن می د یار دوا د شپه ده خدای دې نصیب کي او دغه ښکلې خوږه مینه خوابنده چې مې نصیب شي دا نیمګړي هرمانونه وایي پتوله ده کې بناري کما د دنیا نه او ارماني راغلی یم وایي خود جزان سرا جانان راولا زل پولا سنور کتو پالا خانمی نو دا تو چا پوری خانی مالا پستا پوری خاندانا اوز دستان دا خاندا شما خبرونه خوچره دا چره منډه والا کنه نو پاگه پوری مالا اوز خاندانا کو خانه ها ولته چکا نچکاړو دا ته موږ سره مړ پرې دا مړ تاسو دې جاناني اخبار دې کنه ونی اخبار جاناني دې ته خو زما د ګلمیر نوم ما ته وې زه پاس چې ما په اخبار کې مې نوم راغلی ته وګوره شته پکې
مړه پټه نشته څه لګي مونږ پسې یو ته پسې یو پسې ګلمیر او ګلمیر نه نو ته پکې څه ګورې مړه خانمیر ماما قسم په خدای کنه د دې کلي خلکو سره زما د قدر نه ساتي نو زه هم که ځان له ښار کې نوکري وګورم او که پیدا شو پکې نیولي ښه نو داسې وایه که نه مړه ته پکې ښار لاټې نه ته چېرته ښار ته نه یې تللی ولې نه تللی یو شل ځله خو تللی یم زه هم شل ځله تللی یم ډېر ښایسته ښار دی وایه دا ښار کوم ځای دی ته چلېږه اوس مې شل ځله تللی یم اوس مې ښار کوم ځای دی بالا مړی دې لیدلې ده او شل ځله تللی نو مسلمانه چې یو پنځه قدمه مخکې شي نو بس ټول ښار ښار دی که ښه بالا ماړه نه چې یو څو قدمه مخکې شي نو بس ښار دی همدغه ښار دی که نه ولې نه نو داسې وایه که نه اوس پوه شوم که نه مړه دغه بالا ماړی چې ده که نه او که نه همغه ده که نه جانانیه دا بالا ماړی کوم ځای ده درته وایم چپ ته خو مړه پیا نه پوهېږې چپ کښېنه بس خان ته اخبار کتو ته مې پرېږده ښه بالا مړی کوم ځای ښار کوم ځای مدغه ده خراب درغلي کړه او که د یو ختمې راغلی د جانانې اوسېده ته لیکلي دي خو د شرمېږم درته نه وایم حالونه دې چلې چپ خانمیر ماما نوکري مې ومونده وای نوکري دې ومونده او که نه مبارک شه مبارک خو جانانیه چې د نوکري کوم ځای ده خانمیر ماما درته مې ونیو چې دا په ښار کې ده او خانمیر ماما که ښه دي چې لږ داسې دوه درې ورځې تېرې شي که نه نو بیا به مې په کوچ او په پتلون کې ونیو شکر دې مړه چې تا نوکري ومونده خو په دې پوه کړې دا ښار کوم ځای دی ښار ته دې بوځم راځه سپیو ته وړه شاباس پرېږده راځه شاته راځه بس کې بوځه بس کې راځه ښار ته دې بوځم څه په خدای مړه ښار ته ځې که نه ولې غلط نه شي که بس ځای پورې شي ښه بس همدغه ښار دی او چکر یې پکې وه ماغه دې رانه خرابه پرېږده که نه دغه ښار دی ښه بچې هغې ټول ښه او داجي ټول خو خو ماما مې لږه ګیله کوله ما ولې وی چې داجي دې مونږ لاړو راښکاره کېږي نه خفه خو نه دی یاره بچې زړه خو دمام کېږي خو د ښار په دې کوڅو کې زما زړه تنګېږي خیر دا د لږ خیرې چې پنسل لازم که نه نو ضرور به ورچکر کېږم اوس خو هغوی په خپله هم را روان دي کیدای شي ورځ دوه کې راشي رابعې لورې ورشي او دوه پیالې چای خو جوړې که داسې ستړې شوم خبرې خیر خو دی که نه د رابعې دپاره را روان دي د چا دپاره د متین دپاره هغه په لاهور کې نوکر نه دی ما خو د رونالډو دا تمنه وه ما وې په ښار کې اوسېږي چېرته هلته بیا وله جینۍ خوښه کړي خو ورندار مې راته ډېر په کلکه ووې څه ویم نو ولې ته خو څه پریشانه غوندې شوې هسې سوچ مې کوله چې که د تازه دین دې د کوره څوک راغلی وی نو هسې نه خفه شي رانه نه نو تازه دین لالا دي له پکار وګن چې هغې په خبرو کې خو چېرته ذکر کړی وی ښه دی اوس په یو دوه کې حیران یم چې څه وکړم دنې ګوره د خپله ځانه خو ورته نه زه ویلی شم نه ته او که نه خو ګوره خپل خپلوان ډېر دي کیدای شي چې چېرته په خپلو رشته دارانو کې وله رشته کوي زه خو ویم سړیه هسې نه چې تازه دین لالا هم خبره ونه کړي ورور مې هم د ګوتو نه وځي ښه دی وی ګوره هلک ښه پروزګار دی زه خو ویم چې رابعه به هلته ډېره خوشحاله وي خبره دې بده نه ده ځه خدای دې ورکې خیر واچوي نو آمین